رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اور دا حدیث کما دا ادر کول او دا الله نه ما سوا بل چاته سرخ کته کول او سجده جایز وا لامرت النساء ان يسجدن لبعولتهن ما بخذو ته حکم کړو چې خپل خاوندانو ته سجده وکړي نن سبا خذ سړی وته سجده لګای دا خذو سجده خو من دي سجده خو غیر الله ته من ده ما به حکم کړو چې سجده وته نه تا چې کور تراشي نو لاول وی خپلان کې د خوراسي چې پخپود له پریوز چې سلام په در باندې واچوم دام پروند عمره نه راغلی تاسو ته کا لومبي سلوټه خذ ته کړو دای محمد دا عمره نه راغلی زه خو پاکي خبره کوم درته دا محمد راغلی دا نو به چې او التم دا ماته وختي لګي په لاس په ګوان دي په خدای یقین وکړي اسم یادو بغیر د خزه بیت الله نه تاویدم او خلق لبیک او ما به د پلان کې مور د پلان کې مور لبیک د پلان کې مور لبیک د پلان کې مور لبیک د پلان کې خاطر ویلي دا غال لبیک اللهم لبیک مو وای خدایا تا ته حاضر امین وی لبیک د پلان کې مور لبیک د پلان کې آئے یادو ساته سپیړه د یو لاس نه نخي د دوه چو جنگي سپیړه سړی به د رسول الله مبارک پچان جون تیر کوي خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی وی تاسو ټوله کې بهترین زم زه د خپل خزه سره او د بچو سره خپل جون تیرو بهترین او چې څوک د خزه سره خجون تیری دا بهتر دی او خزه د خدیجه رضی الله تعالی عنها مثال ده حالته چې او ختم ما به خدایا نو خدیجه رتا ول خدای وعده کړی د جنت د پکې سن شویل خو زم پکې الله ځان شاملوم پروردگارا په جنت کې چې د لول مقام حضرت خدیجه له او زمون په خزو کې مدقه صفت پیدا کا چې کوم په حضرت خدیجه کې دا وته نه چې سړی بس ته کنه کور عبادت کوو کنه دا دومره لري سک او زه خو تاسو نشم راوړی او دا او نیاز بیل لوی شوی په مالدار کور کې لوی شوی دا مالدار خزه دا نوکرانی ویل دي غلامانی لیکن دا خدمت مخفله دا نه چې غلامي نشته دغه وخت کې غلام دي زید ابن حارثه لیکن دا کا خدمت ته غلام پلاسم نه کوي دا زما خاوند دا خدمت ول مخفل دې ته خزه وای ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په مال جبرئیل راغ او مال زیر راک او ما ته وای چې حضرت خدیجه له زیر ورکا چې الله پاک په جنت کې دی له یو محل تیار کړی دی چې هغه محل د یوې ملغلر نه جوړ دی پیوند او ټانکه پکې نشتا نه به پکې غمی نه به پکې تکلیفي نه به پکې ستړی والی اصلي دا دومره خدمت دا ورته نه و چې سړی داسې کې او مرز او بس کور عبادت کوو خدای هر دیش ته دلته کوو بیت الله سره کوو هغه وخت کې خو د پیغمبر علیه السلام مخالفین څوک نو دا ورته نه وایي بلکې خدمت یې پرې کې د خپل خدمت وکړي هغه ښځه خوش قسمته ده چې خاوند د تهجد کې یو دی او دا ولو بګرمه کې هغه ښځه خوش قسمته ده چې خاوند ته جانماز واچي هغه خزه خوش قسمت را چې خاوند عبادت کوي او دا په عبادت کې لاس ورکي هغه خزه خوش قسمت را چې خاوند د قران حافظ او دا ورته تلاوت ور او جزم د دوت وخت کې ده هغه خزه خوش قسمت را چې خاوند عالم دی د ته دا کتاب راول او دا کتاب راول او دا کتاب راول زما والدې سیبه مما ته وی او دا می بابا جیم وی الله دې په قبر د ټول انوار نازل کړي به ماته به دا کتاب راول نو مال خو هغه خو علم نو کړی هغه زمانہ کې علم کم دی بیمار د کتاب ختم نه پوهیدم نو ما په نخې پلان کې کتاب راول نو ماته به دا کتاب دا نخې نه پته و چې دا پلان کې کتاب نو ما برابر شي بهر کې زمانو دغه خدیجه رضی الله تعالی عنها او چې کله حضور پاک له خدای پاک پیغمبري ورکړه سلويخ کاله بس عمر 40 سال د حضور پاک 25 اوس دې وخت کې د حضور پاک عمر 40 ته او د دې عمر کم ځای ته ورسېد 55 سال ته ورسېد نو چې رسول الله مبارک کله راغی نو لرزید او فورا حضرت خدیجه ته وی په ما صادر واچوي الا په ما زملونی
زملونی ما صادر کې پټ کې ګوره پیغمبر سونه عزت کوي زملینی نه وای یو کستا خبره کوي نو زملینی جمع تا یعنی تاسو را باندې صادر وای یو خزه ده او د جمع لفظ استعمال لکه خزه ته ته دا کار وکا او چې یو خزه وي تاسو دا کار وکې او د جمع صيغه او بیا د مذکر د جمع طالبان په کوي لیکل وی عظمت او عزت ته مما صادر دا یا رسول الله زری په صادر واچو دا وته نو چې څه چل دی او څه مسله ده نه دی وخت کې خاون راشي وی نه جوړ صادر راوچو قد مکو بس صادر کور واچو چې صادر یې په واچو او یرا غبرهټ لري شو نو بیا ته تاسو کو څه چل دی نو خیال ده نو رسول الله مبارک او ټول اولوي چې دغه په غار حرا کې فرشتہ راغله هغه فرشته مالا زورونه درې ځله راغله زمه شق صدر دې په وزن په طول د خلق سره او تللم او زه بدرون شوما او بیا غي فرشته بلې توي چې پرېګه دا غيبي خلق بدتل یو چابړي کې وزو بل چابړي کې وزو په درنې دم هغه بل فرشته نور توي مې تلک دا ټوله دنیا په یو چابړي کې واچي او د اصلي په بل کې واچي دی په وزندار او درون وي او زما سینه وشوله اړې را لصفات وی وینځه او بیا راته د آیتونو چې اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم خدیجه زخو یریدم پزان او یریدم ما وی چې خدایا دا درې ځله زور راک ما سیرانه وستا ځان له خلقو ور خدیجه سونو خیره اوس قبل خذو یې سړی به ګور دغه ته بیا لار نشي ښا مقدر دا وای یې سړی ګوري پام کوا او ګوري پام کو څوک دی لمړ دی کیو څوک دی خوګ نه کیو دغه ته بیا لار نشي ګوري پام کو خبر دی و یاري د دې زمانه خزر حضرت خدیجه و تصوی کلا اس کے فکرونه کې مخ کې یریګو مرستو یریګا اس فکر کیوں نه کی ولی ته چې کم کارونه کې دا کارونه چې څوک کوي دا انسانانم قدر کوي او خدای پاکم قدر لحاظ کوي ته خو د خلقو نه بوجونه اوچته ته خو د یتیمانانو خدمت کې ته خو د کلو خدمت کې ته خو خلقو سره صله رحمی کې ته خو د قرضداري خیال ساتي خلاصه دا چې پتا کې کم انسانیت دې انسانیت بچا کې نشتا د انسانیت هر پہلو در کې پروت دی یو کامل شخصیت ہے یو کامل انسان دی انسان ہے پلا رسوک روانی ته زر پیټه والے بخپلو گئی که یو سړی دړمن دی لاړ شي هغه سره هغه درد شیر کې او سره خپل میان کې شریک کې هغه درد کم کې معنوي او ذاتی ټول بوجون د خلکو نو چته او سله رحمی کې ټول قوم د رشتہ دار دی خپل دی عقیده نه خوشاله دي او چې چا باندې مصیبت راغلی تا وسره کومک کړی دی ګور ډاډه ورک رسول الله مبارک فکر مکو والله لا يخزيك الله ابدا او زما دې قسم د الله په ذاتی چې خدای به چته شرمنده او رسوا نه کی دا سه ډاډه ور خزه دې ته وای چې خاون له ډاډ ورکی خزه دې ته نه وای چې خاون او یاري خزه دې ته نه وای چې خاون له نور پریشانی زیاته کی خدای دې ته وای چې خاون له ډاډ ورکی د خاون لړ مضبوط کی خاون سره ودرېږي او بیا ودې دا شکار کو خو کوی وا چې دا سر پیریان نه دي او نه سره پیریانو اثر دي بل مسله ده ورقه ابن نوفل د ترزوی وی رضا غل دی بوزو د پخوانو کتابونو مولا دی د دې علاج هغه سره د چې هغه له بوته حضور پاک وته ټول خپل الوي نو هغه ورته وی دا هغه فرشته وجه په موسی عليه السلام نازل مبارک مبارک ارمان یو وخت براشي کتاب خپل قوم د خپل وطن نه مجبوري او باسي بل ارمان چې زم چې زره مدد وکړه ما به قوم باسي ولی حضور پاک د مضبوط قوم سره تعلق ما به باسي او ته چې کوم خبره کې دا خبره سوکې نه سره خلک دشمنه کوي او دشمنه کې بیا خلک د وطن نه مزوزي او باسي بل درې کاله وه نه رات د سه درې کاله پس بیا وه رااله
ومغه فرشته وا یا ایها المدثر نازل خلاصه دا چې په ټولو کې لومبي ایمان پر رسول الله مبارک په خزو کې حضرت خدیجه له لومبي ایمان په کشرانو نابالغ والکانو کې حضرت علی په غلامانو کې حضرت زید ابن حارثه او په مشرانو کې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله دې ته خزر وایي